الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. صدق الله العظيم. عزتمندو په ټوله دنیا باندې د دجال قبضه ده، دجالي قوتونو کنټرول ده. البته دومره خبره پاتې ده چې 100% کنټرول د دجالي قوتونو په ټوله دنیا راشي، نو دې وخت کې به بیا دجال خپل په اصل شکل کې خپل دجال برا څرګندېږي. پرې خو په دنیا باندې د دجالي نظامونو کنټرول په دنیا باندې ده، نو دجال راوتو ته صرف دومره پاتې ده چې په ټوله دنیا باندې د دجالي قوتونو تسلط راشي، بیا به اصلي دجال هغه را څرګند شي. یو آیات سورۃ الصاد کې دغه په باره کې علما عجیب ناشنا خبره کړي. الله فرمایي والقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. سلیمان علیه السلام چې کله الله پاک بچي ورک سلو بیبیانو کې صرف یو بیبي ته الله پاک بچي ورک، هغه جسوا جسدا ثم اناب، جسوا او روح پکې نو، یو ناتمام جسا الله پاک ورک دغه په تخت باندې دا پروت خلق ورته ویل چې دا د بچی دی. نو دې وخت کې سم دس سلیمان علیه السلام څه دعا کوي؟ رب اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي. دې کې څه فلسفه او حکمت دی عزتمندو، دې ته تاسو سوچو کې چې سم دس سلیمان علیه السلام دا دعا غواړي چې الله ما ته بخښنه وکړه او ما ته داسې یو بادشاهي راکا لا ينبغي لاحد من بعدي چې زمان وروستو بل چا د پاره هم داسې بادشاهي او نظام او حکومت مناسب نه وي. د دغه جوسي حقیقت څه شی دی او دارنګې دا جسد او دا جسم دا و څه شی؟ او سلیمان علیه السلام سم دس د ده پسې دا دعا څنګه وکړه چې رب اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي. نو دینه دا معلومیږي عزتمندو چې سلیمان علیه السلام چې دا دعا وغوښته دته الله پاک یو جسم ورک، خو داسې یو جسم او جسدو چې د روح او د روحانیت نه خالی و. الله پاک سلیمان علیه السلام ته داسې یو ټوکړه بدن د انسان جسه الله ورکړه چې روح پکې نو. دې کې اشاره و دیتا چې ستا په دې کرسۍ او په دې چوکۍ باندې به داسې یو کس حاکم کیږي، داسې یو کس به قابض کیږي ستا په اولادو کې چې هغه به یعنی په یهودو کې به دا سړی راځي چې هغه به د روحانیت نه بالکل خالی وي، جسد به صرف د انسان وي، نو روح به د شیطان وي. ځکه آدم علیه السلام په باره کې الله څه فرمایي؟ ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. آدم علیه السلام ته الله خپل روح پوک کړی، خو لیکن دجال به هغه څوک وي چې دکې به روحانیت نه د الله د طرف نه، دکې به د شیطان روح او دارنګې شیطان ابلیس به پکې ننوتی وي. وجه دا ده علماء دا خبره ذکر کړي چې دجال ته موږ دا هم نشو ویلی چې دا بالکل ابلیس دی، هماغه ابلیس چې کوم الله پاک د خپل رحمت نه ناامیده کړی، او دا هم نشو ویلی چې دا انسان دی. 100% دا خبره نشو کولی، 100% دا خبره نشو کولی. ولې نشو کولی؟ وجه دا ده چې د دجال دا بدن به د انسان وي، خو ونفخت فيه من روحي بني، روح به د شیطان وي. نو دا په دنیا کې ټول شیطانی کارونه کوي، فساد به خوري، بېدیني به خوري.